سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ. د صحت جامې مو په تنوي دا د یو ځل بیا له یوې نوې ویډیو سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضر شوي یو. په دې ویډیو کې درته ښایم چې څنګه وکولی شو د اريانا تلویزون بیسکي داخله کړو. دوستانو ډېره اسانه طریقه یې ده. په همدې ویډیو کې درته ښایم. چېرته مه ځئ، ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو مه سکپ کوئ. ټول ناول تاسو څخه یو خواهش کوم، د همدې ویډیو لاندې په سور رنګ سبسکرایب بټن چې لیکل شوي په دې سبسکرایب کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ لږ انتظار وکړئ چې د بیل آیکن راشي. کله مو چې د بیل آیکن باندې کلیک وکړو نو زموږ هره نوې ویډیو چې موږ یې چینل ته اپلوډ کوو د نورو مخکې تاسو ته دررسي. نو راځو دوستانو ویډیو ته چې څنګه کولی شو اريانا تلویزون ته بیسکي داخله کړو او د آی پی ایل لوبې ننداره کړو. نو دوستانو دو دا په دې خاطر بیسکي ورکوي چې دو ته یوازې په افغانستان کې د نشراتو حق ورکړي. نو دو نشي کولی چې د افغانستان بهر په نورو ملکونو کې دا نشرات وکړي، یعنی آی پی ایل خپور کړي. نو په همدې خاطر دو د ډیش څخه خپل چینل اخلي او ساده انتن ته یې راوړي. نو په همدې ویډیو کې درته دا طریقه ښایم چې څنګه وکولی شو بیسکي پکې داخله کړو او په ډیش کاسه کې ترې د لوبو لیدلو خوند واخلو. نو دوستانو له ما سره سټار سیټ ریسیور دی. نو زه غواړم چې په دې ریسیور کې تاسو ته د بیسکي د داخلولو طریقه در وښایم. نو لومړی راځم په ریموټ کې. کله مو چې ریموټ راواخیست اته بټن به څلور واري وي. اته بټن به زر څلور واري ووهئ. نو دا د تاسو ته د کی آپشن راغی. دلته یې لیکلي 14 رقمي عدد کوډ. تاسو ته به یې زه په ډسکرپشن کې پرېږدم، د هغې ځای راواخلئ او په دې خانه کې داخل کړئ. کله مو چې داخل کړ نو په ریموټ کې به دا سره بټن دا په دې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ لومړی به کوډ داخل کړئ، بیا په دې سرې بټن یعنی اډ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ نو ستاسو د اريانا تلویزون به په ډیش کاسه کې هم عیار شي. نو دوستانو او پر روانې ویډیو کې درته د هر ډول ریسیور یعنی چې د هرې کمپنۍ وي د هغې ویډیو تیاروم چې څنګه په هغې کې خپله بیسکي داخله کړو د اريانا تلویزون د آی پی ایل د لیدلو څخه خوند واخلو. نو دوستانو زموږ د یوټیوب چینل سره پاتې شئ، سبسکرایب یې کړئ او دا ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو وکولی شي د آی پی ایل ننداره وکړي. نو د روانې ویډیو په تمه اوسئ. د خدای په امان.